یاره داسې زړه مې تنګ دی، زړه مې غواړي چې چېرته تللي وای. یاره چېرته به لاړ شو؟ وله دا دې م رښتیا خبره وکړه، سړی به چېرته لاړ شي. رښتیا ما سره یو پلان پیدا شو. راځئ د خسر کره مې دې بوځمه، خو مفته چکر دی او هم به مفت چای وچکو. داسې مې نازوي که نه لکه خپل زوی. یاره دا خو دې ډېره ښایسته خبره وکړه. راځه چې نن د تا خو سره مو ګورو. صحیح ده صحیح ده، راځه چې ور دې ورمه، سخت مې نازوي. راځه چای شکه څومره غږېږي ګوره ورته ښه زنده‌باد ظالمه ای وخوره دغه خوره سړیه څه کې ده دا ما ورته ځو بس ای چای مو چې که زه یم زنده‌باد چای مو څه کې ښه صحیح دی که نه سمه خوند کوي که نه زنده‌باد مننه دې ته اوس فرمان وایي د اسلامي امارت د ځانګړي فرمان نه قربان وایي چې د واده نه مخکې به زوم د خسر کره نه ځي. زه خو چې غلی ومه د دې دپاره چې سبا مې د لور سره ظلم و زیاتی ونه کړي ویې نه ځوری خپله خو به راته ملګري به یې ځان سره راوستل. خو زه دې اوس نر ګڼمه چې زما په درشل څنګه قدم ږدي. السلام علیکم سخرو. هېڅ وعلیکم نه غلی ودرېږه هغلته راوړاندې نه شي. ولې څه خبره ده؟ نور په زوم باندې بندیز ولګېده چې د واده نه مخکې به د خسر کور ته نه ځي. ګوره سخرو درته وایم چې دا دې ښه کار ونه کړ. چې شي ښه کار مې ونه کړ وایم بله خبره ونه کړي که نه دا خوله در باندې ماتوم. ګوره سخرو زه تا سره خبرې کول نه غواړم، زه ننوځم د خواښې عادي سره مې خبرې کوم. دښته د خواښې عادي بوټې ونی ځه خواښه والله که دې پرېږدم تخته دا فرمان د اسلامي امارت لخوا دی او ډېر ښه فرمان دی. پولیس د ټولنې خدمتګار